د کازان په شپاړلسم اقتصادي فورم کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ګډون وکړ. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اسلامي امارت لوړپوړی پلاوی چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر الحاج نورالدین عزیزي، د ترانسپورټ او هوايي چلند وزیر مولوي حمیدالله اخوندزاده، د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري مرستیال حافظ محمد حامد حسیب او یو شمېر نورو مسؤلینو پکې حضور درلود. د روان 1404 مرستیال د ثور میاشتې په 24مه نیټه له کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د کازان شپاړلسم نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه د تاتارستان هیواد مرکز کازان ښار ته روان شو. د کازان په نړیوال هوایي ډګر کې یې د تاتارستان د ولسمشر مرستیال له لوري تود هرکلی وشو. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند د ثور میاشتې په 25مه نیټه د کازان شپاړلسم نړیوال اقتصادي فورم په پرانیست غونډه کې له ګډون وروسته د دغه فورم په څنډه کې د تاتارستان له ولسمشر رستم مینیخانوف سره وکتل. د لیدنې پر مهال دواړو لورو پر دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او همداراز په افغانستان کې د تاتارستاني پانګوالو پر پانګونې خبرې وکړې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د خپلو خبرو پر مهال وویل د اسلامي امارت بهرنی سیاست خپلواک، مثبت، بېطرفه، متوازن او اقتصاد محوره دی او د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د همدې سیاست پر اساس غواړي چې له تاتارستان جمهوریت سره په افغانستان کې د پانګونې فرصتونه په ځانګړي ډول د انرژۍ، زیربناوو او دوه اړخیزې سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې اړیکې پراخې کړي. محترم عبدالغني برادر اخوند له تاتارستاني پانګوالو د نفت او ګازو د استخراج او تصفیې، ساختماني پروژو، ریل پټلۍ او نورو برخو کې د پانګونې غوښتنه وکړه. ورپسې د تاتارستان ولسمشر ښاغلي رستم مینیخانوف وویل له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د اړیکو پراخولو په موخه به تاتارستاني پلاوی کابل ته واستوي. مینیخانوف زیاته کړه اوس مهال له افغانستان سره په یو شمېر برخو کې راکړه ورکړه لري، خو له دې وروسته چمتو دي چې دا اندازه زیاته کړي. د تاتارستان د کاماز موټرو شرکت رئیس وویل تاتارستان چمتو دی چې افغانستان ته د بار وړونکو کاماز موټرو او اتفاقیو صادرات زیات کړي. په دغه لیدنه کې د تاتارستان جمهوریت د کرنې او خوراکي توکو وزیر وویل چمتو دی چې افغانستان ته له دې وروسته د حلال خوراکي توکو صادرات ولري. په همدې ورځ د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند د مولدوي جمهوریت له ولسمشر ارتیوم الکسیوویچ سره وکتل. محترم عبدالغني برادر اخوند د دې لیدنې پر مهال وویل افغانستان د مهال په مختلفو سکتورونو کې د پانګونې لپاره زیات فرصتونه لري. بهرني پانګوال کولی شي په دغو سکتورونو کې پانګونه وکړي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال زیاته کړه افغانستان د وچو او تازه میوو، وطني غالیو، قیمتي ډبرو، مرمر او نورو کاني موادو با کیفیته تولیدات لري. چمتو دی چې په دو برخو کې مولدوي جمهوریت ته صادرات ولري. محترم مناسب له مولدوي څخه د اړتیا مطابق واردات اړین وبلل او د مولدوي پانګوالو ته په افغانستان کې د صنعت، قانون او کرنې په برخه کې د پانګونې بلنه ورکړه. ورپسې د مولدوي ولسمشر ارتیوم الکسیوویچ وویل مولدویایي پانګوال د افغانستان په مارکیټ کې کار کولو ته چمتو دي. نوموړي زیاته کړه هیواد یې د طب، کرنې، انرژۍ او درملو تولید په برخو کې ښه پرمختګونه لري او چمتو دي چې په دې برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. نوموړي زیاته کړه مولدویا د کرنیزو محصولاتو په برخه کې ډیرو هیوادونو ته صادرات لري، غواړي افغانستان ته یې هم د قزاقستان، ازبکستان له لارې پیل کړي. د ثور میاشتې په 25مه نیټه د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په ساختماني او سیمایي پراختیایي چارو کې د روسیې د لومړي وزیر له مرستیال ښاغلي حسنالدین سره وکتل. د لیدنې پر مهال دواړو لورو پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسایلو خبرې وکړې. محترم عبدالغني برادر اخوند وویل اسلامي امارت له روسیې فدراسیون غواړي چې د کابل او مسکو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو سطح لوړه او رسمي مرحلې ته داخل کړي څو پر سیاسي ډګر سربیره په اقتصادي ډګر کې هم د عملي پرمختګونو شاهدان واوسو. محترم مناسب زیاته کړه اسلامي امارت اقتصاد محوره بهرنی سیاست غوره کړی او هدف دا دی چې دغه هیواد په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ او تجارت او ترانزیت پر مرکز بدل شي. دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په ګټه دی. په همدې موخه اسلامي امارت هڅه کوي چې سیمې او لرې پرتو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لپاره زمینه برابره او د روسیې فدراسیون ته د ښار او په ارزانه بیه د کورونو جوړولو، دولتي ښوونځیو او روغتونونو، سړکونو، پلونو، اوبو بندونو، د اوبو رسولو سیستمونو او برېښنا رسولو شبکو کې د پانګونې بلنه ورکوي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وویل افغانستان د شمال جنوب دهلیز په مسیر کې پروت دی او لیواله دی چې د دې دهلیز په تقویت او سیمایي اقتصادي اتصال کې مؤثر رول ولري. په دې برخه کې د روسیې په څیر د یو ستر او تاثیرګذاره هیواد شراکت مهم دی څو نور هیوادونه د تجارت او ترانزیت په لاره کې خنډ جوړول د ابزار په توګه ونه کاروي. محترم مناسب د دې لیدنې پر مهال وویل
وویل افغان ترانس د اوسپنې پټلۍ پروژه د مرکزي او جنوبي اسیا د وصل په برخه کې مهم رول لري او اسلامي امارت له روسیې فدراسیون څخه غواړي چې د پلان مطابق د عملی چارو د پیل په برخه کې همکاري وکړي. ورپسې په ساختماني او سیمایي پراختیایي چارو کې د روسیې د لومړي وزیر مرستیال وویل له افغانستان سره د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په موخه یې د اسلامي امارت نوم د ممنوعه ډلو له لیست څخه لرې کړی او هیله لري چې دا لیدنه به په نورو برخو کې مهمو پرمختګونو ته لار هواره کړي. هغه همدارا زیاته کړه چمتو دي چې د ښار او کورو جوړولو په پروژه کې له اسلامي امارت سره په ګډه کار وکړي. حسنالدین مراد وویل د روسیې فدراسیون چمتو دی چې د شمال جنوب دهلیز کې افغانستان ته فعاله ونډه ورکړي. نوموړي په دې اړه د ریاست الوزراء له اقتصادي مرستیال څخه وغوښتل چې د افغانستان له لوري رسمي استازی ور معرفي کړي. هغه د افغان ترانس پروژې پر بشپړېدو هم ټینګار وکړ. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچې پر زیاتېدو او بانکي همکارۍ باندې ټینګار وکړ او ویې ویل د یادو موضوعاتو مفصل راپور له لومړي وزیر او ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شریکوي څو یې د تعقیب او تطبیق په موخه تخنیکي ټیمونه کابل ته واستوي. د ثور میاشتې په 26مه نیټه د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند او په اقتصادي چارو کې د روسیې د لومړي وزیر مرستیال ښاغلي الیکسیو اوورچوک له لوري د افغانستان روسیې لومړی سوداګریز فورم پرانیستل شو. محترم عبدالغني برادر اخوند دغه سوداګریز فورم د پرانیستې پر مهال وویل د اسلامي امارت له راتګ وروسته په افغانستان کې سیاسي ثبات ټینګ شوی، اقتصادي فعالیتونو پراختیا موندلې، سوداګري پراخه شوې او د کورنیو پانګوالو ترڅنګ بهرنیو پانګوالو هم په مختلفو سکتورونو کې پانګونه پیل کړې ده. محترم ملا صاحب زیاته کړه د هیواد د بیا رغونې په موخه په مختلفو سکتورونو کې لوی او کوچنۍ پروژې پیل شوې دي. د یادو پروژو چارې د اسلامي امارت ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو شرکتونو له لوري پر مخ وړل کیږي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وویل اسلامي امارت غواړي سیمې او لرې پرتو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. روسیه د افغاني تولیداتو او محصولاتو لپاره یو ښه بازار دی. افغانستان په دې برخه کې د اسانه شرایطو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارت چمتو دی چې له روسیې او منځنۍ اسیا سره د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په موخه د سالنګ دوهم تونل هم وباسي. په دې برخه کې د روسیې فدراسیون تجربې ته په کتو د سالنګ دوهم تونل ایستلو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. په اقتصادي چارو کې د روسیې د لومړي وزیر مرستیال ښاغلي الیکسي اوورچوک وویل روسیه د باثبات او پرمختللي افغانستان پلوی ده او دا د ټولې سیمې په ګټه بولي. د نوموړي په خبره د افغانستان وضعیت د بهبود لور ته روان دی او په کازان 14 نړیوال اقتصادي فورم کې د افغانستان اسلامي امارت د لوړپوړي پلاوی ګډون ثابته کړه چې افغانان په سوله کې ژوند غواړي او په سوله ییزه فضا کې د اقتصادي مسایلو پر مخ بیولو ته چمتو دي. هغه زیاته کړه روسي شرکتونه چمتو دي چې له افغانستان سره د کانونو استخراج، اوبو بندونو جوړولو، برېښنا تولید، د اوسپنې پټلۍ شبکو غځولو، ترانسپورټي وسایلو تولید او همدارس سیمه ییز اتصال او سوداګرۍ کچې زیاتېدو په برخه کې ګډ کار وکړي. نوموړي وویل د مسکو او کابل ترمنځ د ګډ سوداګریز مرکز د رامنځته کېدو موافقتنامه لاسلیک شوې. دوی هیله لري چې دا به د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ نوي شرایط او له موجودو امکاناتو به د استفادې لپاره ښه زمینه برابره کړي. په لیدنه کې د تاتارستان د لومړي وزیر مرستیال، د روسیې د ګمرکونو مسؤل، د روسیې فدراسیون د ترانسپورټ وزارت مرستیال هم حضور درلود. دوی په ګمرکي تعرفو کې د پام وړ تخفیفونو راوستلو، افغان ترانس پروژې د ژر عملي کېدو او په افغانستان کې د موټرو جوړولو تاتارستاني شرکتونو فعالیت ته د چمتووالي په اړه خبرې وکړې. په همدې ورځ د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند او په اقتصادي چارو کې د روسیې فدراسیون د لومړي وزیر د مرستیال محترم الیکسي اوورچوک په حضور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې 15 تفاهمنامې هم لاسلیک شوې. دغه تفاهمنامې د افغانستان د ترانسپورټ او هوايي چلند وزارت او د روسیې فدراسیون د ترانسپورټ وزارت ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت، د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو ترمنځ د سوداګرۍ کچې پراختیا، د دواړو هیوادونو د یو شمېر خصوصي شرکتونو ترمنځ په افغانستان کې د نفت او ګازو د اکتشاف، استخراج او تصفیې او همداراز د سیمه ییزې سوداګرۍ، صنعتي لوجستیکي کمپلیکس جوړولو په برخو کې دي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند د روسیې فدراسیون تاتارستان جمهوریت ته له 4 ورځني رسمي سفر وروسته شنبه د روان 1404 لمریز کال د ثور میاشتې په 28مه نیټه بیرته کابل ته راستون شو. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په کابل نړیوال هوایي ډګر کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې سفر پر مهال یې د تاتارستان
افغانستان او مولدوي جمهوریتونو له ولسمشرانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریز مسایلو په اړه ګټور مجلسونه درلودل. محترم الله صاحب همدارس وویل د دې سفر پر مهال یې د روسیې فدراسیون د لومړي وزیر له دوه معاونینو سره د کابل او مسکو ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ زیاتېدو، په افغانستان کې د روسي پانګوالو پر پانګونې، په مختلفو اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو پر رامنځته کولو ګټورې خبرې کړې دي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال زیاته کړه د دې سفر پر مهال د افغانستان روسیې سوداګریز فورم هم پرانیستل شو چې په ترڅ کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت، دوه اړخیزې سوداګرۍ او د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو ترمنځ د ګډو همکاریو په برخه کې 15 مهمه تفاهمنامې لاسلیک شوې. محترم الله صاحب دا سفر له لاسته راوړنو ډک یاد کړ.